عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ته چا دا خبره ورکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې طلاقې کړي. دا قصه تاسو ته معلومه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه شو او قسم یې وخوړو چې کور ته به یو میاشت نه راځم. نو خبره مدینه کې دا مشهوره شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې طلاقې کړي دي. عمر ابن خطاب چې څنګه دا خبره واورېده وی حفصه خو تباه شوه، خپله لور یې یادول. وی رالمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی منبر خواله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خوا او شا کې خلک راتاو شوي دي، ټول په غم کې دي. دا دومره درانه مؤمنان دي چې د پیغمبر په غم کې دوی غمجن وي همیشه، او چې پیغمبر به خوشحاله دوی به خوشحاله. نو ټول د پیغمبر نه غیر چاپېره شوي دي او بعض پکې لګیا دي جاړي هم نشي برداشت کولی په پیغمبر باندې دا غم چې له کور نه بهر ناست دی، کور ته نه ځي، بس نور څه اوس یې نه رسي جاړي. وایي زه لږ کېناستم نو لرې ناست و که نه، وایي برداشت رانه ونه شو. نو ورله به کومه کوټه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی او خلک ترې ګیر چاپېره شوي دي، د هغه ځي خواته نږدې نو یو غلام مطلب یو الک ولاړو هلته دروازې خوا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم تور رنګ کې یو تور کس ولاړو په دروازه باندې. وی ما ورته وایي چې د عمر دپاره اجازت واله دننه ورځم. وی هغه دننه ورغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبره وکړه، بیا واپس راغی. وی ما ورته وایي چې څه دي؟ وی ما ورته ستا ذکر وکړو خو غلی و. وی زه بیا رالم منبر سره کېناستم خو بیا رانه صبر ونه شو، یعنې لازم تله غواړم د پیغمبر خوا کې کېنم. وی چې ورغلم بیا ما هغه کس ته هلک ته بیا ما وی یاره ورشه پیغمبر نه تپوس وکړه، عمر راغلی لاړ بیا راغی. ما ورته وایي چې څه چلی وي فصمت، وی هغه غلی څه یې نه وي. وی بیا رالم کېناستم بیا رانه صبر ونه شو. وی بیا ورغلم ما ورته وایي چې دغه خادم ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې عمر راغلی، وی دننه ورغی چې راغی. وی ما ورته وایي چې څه وي غلی و. بس وی بیا روان شو، امید نور څه شو ختم شو. وی دغه خادم ما ته آواز وکړو، زه روان وم، ما ته وایي چې عمر وایي ما چې څه چل دی؟ وی قد اذن لك النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې رادي شي. اجازت کله میلاو شو؟ 3 پیرونه بعد. سوال دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته د عمر سره میلاوېده ولې نه غواړي؟ ولې؟ داسې خبره تاسو کوئ. دا خو نور کسانو سره نه شو خوا کې. نو عمر رضی الله عنه کېدای شي دننه تللی وی او غلی ناست وی په خوا کې کېناستو. بارک الله فیک زادک الله علما، الله دې ستا علم کې برکات واچي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی راغی نو دی به د خپلې لور خبره ما سره کوي او دا یې نه خوښوله چې ما سره دې ټیم کې د بیبیانو خبره شروع کړي. خپو ځکه یو روایت کې داسې راځي، امام مسلم راوړی غوږ ورته کېدی، وایي ما هغه خادم ته ووایي یا رباح، د هغه نوم رباح و، دلته روایت کې نوم راغلی، چې لاړ شه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغواړه. وایي رباح دننه شو، دې کمرې ته وکتو بیا یې ما ته وکتو. وایي څه ونه وي؟ وایي زه پوه شوم چې اجازت میلاو نه شو. وی بیا مې ورته وایي چې یا رباح لاړ شه اجازت وغواړه. وی رباح ورغی او بیا ما ته وکتو څه یې ونه وي، نو زه پوه شوم چې څه یې ونه وي. وی بیا مې اواز اوچت کړو، ښه مې اوچت کړو، ما چې یا رباح د اواز دې لپاره اوچت کړو دننه پیغمبر واوري چې لاړ شه اجازت واله. او ګوره دا واوره رباحه، سبحان الله دا ډېر هوښیار انسان، ځکه ما تاسو وایي شریعت ته هوښیار خلک خوښ. وی رباحه دا واوره او دا اوس په زوره وایي. په زوره ولې وایي؟ چې دننه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوري. دا واوره که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګماني چې زه د حفصې دپاره راغلی یم، نو په الله مې دې قسم یې ورته ووایه چې عمر وایي که ستا خوښه یي چې دا سټ دې ووهمه نو جوړ شم چې دا سټ دله دې ووهه.
زه دې له نه یم راغلی ګورې د هغې خبرې له زه د هغې صفایي بیانولو له نه یم راغلی زه په لور باندې څه کو یو امر دې ما ته وکړي که ما وله دا سټ د دې بدن نه جدا نه کو بیا دې ما ته ووایي ویې وروله پیغمبر ته خو داسې هوښیار انسان تاسو نه ګوره د هوښیار سړی مازه کې دی پوه شو چې پیغمبر ولې اجازت نه ورکوي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدې نو وی دې رباح ته اشاره وکړه په سر راځي دی چې دغه موضوع پکې نشي بیا دې راځي نو بیا دننه ورغی اوس دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی ولې ځکه چې میلاوېدلي نه غوښتل د چا سره د عمر رضی الله عنه سره خو دومره حیاناک دی چې وایي نه وایي نو خو غلی کېږي نو چې غلی پاتې شو خو پوه شي چې میلاوېدل نه غواړي ښه